سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما او د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس یقین وکړئ چې دا بیخي ناڅاپي ده، خو تاسو به وایئ چې یه مسلمانه په تری پیس کې ولاړ یې، ځان دې ښه سور کړی دی، په ځان دې لاس پاس والی دی، څڼه سترګه دې کړې دی او دا ناڅاپي ده. خو په اصل کې زه یو بل پروګرام له تللی وم او دا اوس چې کومه غونډه روانه ده دا بیخي ناڅاپي ده. تاسو د به اندازه له دې نه ولګي چې کوم شعرا په دې کې ناست دي نو د چا نه به شعر خطا کېږي، څوک به موبایل کې راړی، د چا موبایل کې به چارج نه وي، دغه ځای نه به دا خبره بیا پخه شي. یو دوه شعرونه چې بس دا مې زړه وباسي چې په دغه مې نظر شي، بس دا مې زړه وباسي چې په دغه مې نظر شي، چې دوه رونه راپاڅي او په خپلو کې په شر شي. کم عقل دی انصاره چې د پنجو په سر ګرځي، د سوال په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي. د دغه شعرونو خالق او ډېر زر به د هغو کتاب د لولکو په اتڼ کې هغه به مارکیټ ته هم راشي. انصار صاحب به زمونږ د نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدر وي، انصار خلجي صاحب. نو تاسو تایید کوئ چې زموږ د صدر صاحب تایید یې کوو چې تایید ډېره زیاته مننه کومه. ډېر محترم هدایت الله ګل صاحب پېژندلی نوم، هغو به زمونږ د مشر مېلمه په حیث باندې ګډون کوي په دغه غونډه کې. ګل صاحب تاسو هم ډېره مننه کوو چې موږ بیا وخت راکوئ. راشد خان راشد به پکې شعر وایي موږ سره، دا به زمونږ یوازینی شاعر وي. زه به هم خپل شعرونه شریکوم او دغسې ریاض غفور صاحب اگر چې په خپله شعر نه لیکي خو د شعر او د ادب سره پخه اړیکه لري، یو حلقه لري، هغو به هم په دغه مشاعره کې موږ سره ګډون کوي. د ښایسته رحمان هم ډېره زیاته مننه کومه چې هغو هم موږ سره په دغه مشاعره کې دي، د کیمرې د لارې موږ ته تاسو در رسئ. زه به صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې خپل یو دوه شعرونه شریک کړم او بیا به دغسې مخکې راځو. شعر دی راشده وایي چې څه جو زما په شعر قدرت نشته، څه جو زما په شعر قدرت نشته او څه ستا تنقید کې صداقت نشته، او چې ته یې وایې زه به یې ومنم، خو ګل صاحب چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته، چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته. او ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته، ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته. او مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته، مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو صدر صاحب مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته. بالکل جی مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته. او تا سره ځکه اختلاف نه لرم ستا په خیالونو کې جدت نشته. هم د دغې سره ښاغلي راشد خان راشد ته بلنه ورکوم چې را سره خپل کلام شریک. ډېره زیاته مننه کوم د صدر صاحب په اجازه باندې. ترنم کې نو مسرجي داسې به یو څو شعرونه ډالۍ ترنم کې مو وایه صدر صاحب حکم دی ترنم کې ووایه. زه تاسو دپاره به ترنم کې ووایم یو دوه درې شعرونه تر نه مخکې ډالۍ کوم چې ارشاد خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، دی ښکلي منظر راته رایاد کړلې، خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، دی ښکلي منظر راته رایاد کړلې، ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ما د خپل زړګي د کور بنیاد ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ما د خپل زړګي د کور بنیاد کړلې، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ته یې په چل ول اسلام آباد کړلې، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ته یې په چل ول اسلام آباد کړلې. او افسره تا که په خیرو باندې برباد کړم ما په دعاګانو باندې خات کړلې، تا که په خیرو باندې برباد کړم ما په دعاګانو باندې خات کړلې، هیڅ فکر یې ستا راشده ونه کړ هسې په دشتو کې آباد کړلې. او یو څو شعرونه په ترنم کې ډالۍ کوم چې تا نظر میں د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ، تا نظر میں د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ، د غربت د بلا لاس
دی پراته مې په مری تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ ډېر ښه راشده دغې پورې غره لمن کې څوک وهي د غم شپېلۍ دغې پورې غره لمن کې څوک وهي د غم شپېلۍ شوره پورته مې د زړه یو ټپه د جدایۍ شوره پورته مې د زړه یو ټپه د جدایۍ تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ واه او د آدم د رباب ټنګ درخوی لیونی د آدم د رباب ټنګ درخوی لیونی لا په مونږ کې اوسم شته زوړ رواج د غم ښادۍ لا په مونږ کې اوسم شته زوړ رواج د غم ښادۍ پوی دې نه کړم په ژوندون بیخ دې وزا بېوسی پوی دې نه کړم په ژوندون بیخ دې وزا بېوسی مړاوې مشاد راشد د ارمان د ګل غوټۍ مړاوې مشاد راشد د ارمان د ګل غوټۍ تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ خوشحاله اوسې وختي مې د رقیب یو شعر ووی یو دوه نور ګل صاحب شعرونه راته د رقیب را یادېږي هغه هم مالک یو ماته هم رایاد شو هغه به هم یو زه په دې رقیب ډېر مهربانه یم که نه وایي چې چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه څوک دومره چاپلوسګرو چې بلها خلک یې خپل کړه او په دې وایم چې خپل کم رقیب جان په دواړه مخه دا څومره لوی هنر دی چې زما خلک یې خپل کړه حمید ادم سے وہی چې دو تو بازوق آدمی ہے ادم میں ہوا یا میرا رقیب ہوا ډېر محترم هدایت الله ګل صاحب ته بلنه ورکومه په ډېر احترام باندې چې هغو را سره خپل یو شعري دوی درې سقطۍ را شریکه کړي شعرونه خو به تاسو ټوټې روټې ووایم د ناڅاپي مشاعره کې دا کار وکړو چې په باړهګړۍ کې هغه ارلی 90s کې مشاعره وه نو عبدالکریم بریالي صاحب هغه د هغې مونږ وایي چې غزل ووایي نو چې ما سټیج ته راوختلم اوس په عبدالکریم بریالي چې خپل غزل به حکم کړي خلکو وایي دا ټول شاعرانو وایي چې هغه وخت کې د چاغي ډي سي و او ما یې دا په بیوروکریټ کې نو دي غزل هم تاسې په حکم باندې پښتونخوا ریډیو کې چې مشاعره وي نو صدارت چې بیا انصار ونه کړي یو خبرې وضاحت کوم چې ګل په جرنالیزم کې زما جونیئر دی او په شاعرۍ کې زما سینیئر دی نو دا کیله بیخي د ده په ځای ده او زه د یوې بلې خبرې وضاحت کوم ګل صاحب په دریو مشاعرو کې د صدارت شرف دی ورته مونږ بخلی دی ما وایي چې لږ بدلون او په لومبي ځل باندې دواړو ته سودور ووایي ناڅاپي کې بله لوبه هم داسې کار به وکړو لکه د افغانستان په شان دی به چې یو چیف ایگزیکټیو شو یو مسله ګل صاحب ارشاد اول سره ظلم دا وکړه چې دونه ښکلي ترنمونه پس خو هغه شته غزل چې کوي د بنده نه بیا تاسو هر لفظ زمونږ دپاره ملغلره دی زه ورته د یو غزل یو دوه ټوټې وې بله بل شعرونه یاد شو بیا به هغه هم پکې په منځ کې شامل کړو چې ارشاد د زړه درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي د زړه درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي د زړه درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي یار پلو په پوکو توت کې ما ټکور کړي د زړه درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي یار پلو په پوکو توت کې ما ټکور کړي یو ډېر او شعر دی چې امیل اوښکه
بنگړي نیم کا پنځه کوس کا کمال خو د ګل دا دی که نه دی به خپل کمال اوس کوي همې لوخ کا بنگړي نیم کا پنځه کوس کا دوی د زړونو د سندرو په وخت شور کوي همې لوخ کا بنگړي نیم کا پنځه کوس کا دوی د زړونو د سندرو په وخت شور کوي بل غزل بدرې شعرونه دي ارشاد انصار الله جان سوای چې سفرما سوای چې سفر مختصر بهر دی سوای چې سفرما زړه خورما بل زړه خورما سوای چې سفرما زړه خورما خپل زړه خورما او کله خوله کې اور وړم کله خوله کې اور وړم کله خشاړه خورم خپله ګټم خپله خورم خپله ګټم خپله خورم زه د خلکو نه خورم خپله ګټم خپله خورم زه د خلکو نه خورم کم شعر ویل غواړي یا څه یاره چې دونه لکه مطلب پاخه شاعران زما مخې ته ناست نو ما ته خو صرف دغه یو شعر را یادېږي د ممتاز اورکزۍ چې هېڅ چاته مه وایه چې داسې او داسې نه هېڅ چاته مه وایه چې داسې او داسې نه سلام صفت د هر سړي کوه نو بلې بلې واه صاحبه زه به د تمام ورځ حکمونه منم ته مې لږ خیال د ماښامي کوه نو بلې بلې د ډېر محترم اسرار د تورو د خاورې زیږېدلی یو ځوان فکر د بشر صاحب د ګور چنار په سوري کې تربیت اغستونکې د مردان د خاورې د ځوان کل نماینده شاعر څوک چې د خپل قلم په زور باندې لولکې ګډی یقین وکړئ چې مونږ هم د هغو د شعر نه خوند لو دغه یو شعر راشي د کوم چې ما په شروع کې ووي زه وایم چې کوم ځای کې هم مشاعره شروع کېږي باید په دغه شعر شروع شي او ختمېږي نو په دغه شعر ختمه شي چې کمقل دی انصاره چې د پنجو په سر ګرځي سوال په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي دا چې به څومره سپړې نو د دې اندازه لګي ډېر محترم د نننۍ مشاعرې صدر صاحب ښاغلی انصار خلجي صاحب ته بلنه ورکومه چې خپل کلام را سره شریک کړي ډېره مهرباني اول خو زه د خپل صدارت چې کوم دی نو د ګل صاحب سره نیموم یعنې ما ته نن پته وشوه په دې صدارت باندې هر ځای کې خلک رواني دا یوازې د سیاسي او اصل کې زما او د ګل تاسو ته پته نشته چې څومره زوړ او کم تعلق دی او ډېر زوړ د یونیورسټۍ د زمانې نه بلکې د هغې نه د مردان دواړه د یو کلي یو نو هاسټل کې هاسټل میټس پاتې یو د درونو په شان دی بلکې ما به د پیروډي کوله نو بیا به ده وایي چې خیر دی په دې چې دې خفه شوي نو ده به وایي چې نه خیر دی پیروډي د غټو خلکو کېږي دا څو شعرونه دي چې ورکې لارې او ازغن سفر دی ورکې لارې او ازغن سفر دی ژوند د اوړي سره غرمه ده د هر چا مزل بسر دی ورکې لارې او ازغن سفر دی ژوند د اوړي سره غرمه ده د هر چا مزل بسر دی د حالاتو تنور سور دی په هر لور ځنې لمبې دي د حالاتو تنور سور دی په هر لور ځنې لمبې دي څوک د بل په اور کې سوځي چا بل کړی په خپل سر دی په هر لور ځنې لمبې دي څوک د بل په اور کې سوځي چا بل کړی په خپل سر دی او خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي د آدم لور چې راوتی مونږ راښکلی دی څادر دی خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي د آدم لور چې راوتی مونږ راښکلی دی څادر دی چا شل کړی څوک به شل کړي ښه پوهېږو ولې بیا هم چا شل کړي څوک به شل کړي ښه پوهېږو ولې بیا هم د ډېر مال د خیال په سوري د
د هر زړه پټې بنجر دی. ډېر مال د خیال په سوري د هر زړه پټې بنجر دی. او د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي. د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي. سره ډولې لکه د قبر او کفن ورته صادر دی. د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي. سره ډولې لکه د قبر او کفن ورته صادر دی. د حسن حسین کیسه ده په هر لور او په هر چم کې. حسن حسین کیسه ده په هر لور او په هر چم کې. لازا وډک شپه ده غم لړلې هر سحر دی. او مقصد چې ارشاد د هر چا خېټه شلیدلې د هر زړه نه ویني ساسي. ګل صاحب د هر چا خېټه شلیدلې د هر زړه نه ویني ساسي. د هر زړه نه ویني ساسي. زورور سره انصاره د نیزې په شان تخکر. زورور سره انصاره د نیزې په شان تخکر دی. دغه نننۍ ناڅاپي به هم په دې ځای باندې پای ته رسو چې راشد بشر صاحب وایي زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي. زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي. ستانه د عطرو پولیلو یو رومال جوړ دی. خدای چې ویشلې لوی برخې په قامونو باندې پښتو مې مور شوه او زمانه یې لیکوال جوړ دی. د ناڅاپي یوازینۍ هڅه هم دغه وي چې چېرته هم د پښتو قلم پورته کوونکی دی هغه ته مونږ ځان ورسو. د هغه اواز مونږ د ولس سره شریک کړو. دغه نننۍ ناڅاپي په دې ځای پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد اباد او بریالي اوسئ.